بسم الله الرحمن الرحیم. امر حاضر، معروف، ارمی، ارمیه، ارمو. د دعا یدعو د باب څخه د صرف کبیر ګردانونه او د صیغو تعلیلات ذکر کېدل. په تیر سبق کې د لام تاکید، بانون ثقیله او خفیفه ګردانونه او د صیغو تعلیلات ذکر شول. اوس د دې ځینه علامه صاحب د امر ګردانونه او د صیغو تعلیلات ذکر کوي. نو فرمایي امر حاضر معروف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان نون ثقیله و خفیفه تر دې ځي پورې شپږ خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د امر حاضر معلوم ګردان به درته ذکر کی د دعا یدعو د باب څخه. دوهم نمبر خبره د دې امر حاضر معلوم د صیغو تعلیلات به ذکر کی. دریم نمبر خبره یو سوال به ذکر کی او د هغې جواب. دریم نمبر خبره څه شوه چې یو سوال او جواب به ذکر کی. سوال به هم په خپله ذکر کی او جواب به هم. څلورم نمبر خبره د دې جواب وضاحت به وکړي په یو مثال سره. پنځم نمبر خبره د دعا یدعو د باب څخه به درته د امر غایب او متکلم معلوم او مجهول ګردانونه ذکر کړي. شپږم نمبر خبره د امر غایب او متکلم د معلوم او مجهول دارنګې د نهي د معلوم او د مجهول د صیغو د تعلیلاتو د کیفیت به درته ذکر کړي. د صیغو د تعلیلاتو څه به درته ذکر کړي؟ کیفیت. نو نننی سبق په دې شپږ خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه وه؟ اول نمبر خبره دا وه چې د دعا یدعو د باب څخه به درته د امر حاضر معلوم ګردان ذکر کړي. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره امر حاضر معروف ګردان د امر حاضر معلوم ارمی، ارمیه، ارمو، ارمی، ارمینا تر صیغه واحد مذکر حاضر. دوهم نمبر خبره څه وه؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې د دې امر حاضر معلوم د صیغو تعلیلات به درته ذکر کړي. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره در صیغه واحد مذکر حاضر. نو علامه صاحب فرمایي د واحد مذکر امر حاضر معلوم صیغه چې ارمی ده په دې کې یا د وقف د وجې نه حذف شوې ده. ځکه دا ارمی اصل کې ترمی دی، د ترمی نه جوړ ده. تا علامه د مضارعات حذف کړی شوله، د دې نه ما بعد حرف ساکن و. نو په اول کې حمزه وصلي مکسور راوړلی شوله او آخر کې وقف وکړی شو. چې وقف وکړی شو د وقف د وجې نه یا حذف شوله، نو د ترمی نه ارمی جوړ شو. او د دې امر حاضر معلوم چې کمې باقي صیغې دي هغه وایي د فعل مضارع معلوم د مخاطب صیغو نه د قانون او د قاعدې مطابق جوړې شوي دي. یعنی تا علامه د مضارعات حذف کړی شوه، په ابتدا کې حمزه وصلي ما بعد حرف تا د علامې د مضارعات نه ساکن و. نو په ابتدا کې حمزه وصلي مکسور راوړی شوله او آخر کې د وقف د وجې نه د کومو صیغو په آخر کې چې نون اعرابي دی هغه حذف شو. دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي در صیغه واحد مذکر حاضر په صیغې د واحد مذکر امر حاضر کې یا به سبب وقف یا د وقف د وجې نه افتاده غورځېدلې و دیگر صیغه ها او باقی صیغې چې دي د امر حاضر معلوم از مضارع د مضارع نه حسب دستور ساختان د قانون او قاعدې مطابق جوړې شوې. سوال چون ارمو راز ترمونه ساختن. دریم نمبر خبره څه وه؟ دریم نمبر خبره دا وه چې یو سوال به ذکر کی او د هغې جواب. نو دا سوال او جواب چې دریم نمبر خبره د علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره سوال چون ارمو را استرمون. سوال دا دی کله چې ارمو صیغه د جمع مذکر امر حاضر معلوم د ترمونه څخه جوړه ده په داسې طریقه چې تا علامه د مضارعات حذف کړی شوه، نو اولنی حرف ساکنو، یعنی د دې تا د علامې د مضارعات د حذف کولو نه وروسته چې کوم حرف پاتې شو چې عین کلمه ده نو هغه ساکن. نو په ابتدا کې حمزه وصلی مکسور راوړلی شوله او په آخر کې د وقف د وجې نه نون اعرابي حذف کړی شو. نو د ترمونه څخه ارمو جوړ شو.
حالان کې پکار خدا وه چې په ابتدا کې حمزه وصلي مضموم راوړلی شوې وه، مکسور نه وه راوړلی شوې، ځکه چې په ترمونه کې په عین کلمې باندې ضمه ده، کسره نه ده. او قانون دا دی چې د مضارع مضموم العین نه د امر حاضر په اول کې حمزه وصلي مضموم راوړلی شي، مکسور نشي راوړلی. نو دلته مکسور ولې راوړلی شوی ده؟ حالان کې په عین کلمې باندې ضمه ده. په اعتراض ورسېدی. اعتراض څه شو؟ اعتراض دا دی کله چې ارمو صیغه چې دا صیغه د جمع مذکر امر حاضر معلوم ده، دا ارمو صیغه دا د ترمونه څخه جوړه ده په داسې طریقې چې تا علامه د مضارعت حذف کړلی شوله. د دې د حذف کولو نه ما بعد حرف ساکن و، نو په ابتدا کې حمزه وصلي مکسور راوړلی شوله او په آخر کې د وقف د وجې نه نون اعرابي حذف کړلی شو، نو د ترمونه څخه ارمو جوړ شو. حالان کې په کار خو داسې وه چې په ابتدا کې حمزه وصلي مضموم راوړلی شوی وه. په کار څه و؟ په کار دا و چې په ابتدا کې چې کومه حمزه وصلي راوړلی شي په هغې باندې ضمه راوړلی شوې وه، هغې ته ضمه ورکړلی شوې وه، کسره نه وه ورکړلی شوې، ځکه چې په ترمونه کې په عین کلمې باندې ضمه ده، کسره نه ده. او دا حمزه وصلي باندې چې ضمه او کسره راوړلی شي دا د عین کلمې د موافقت د وجې نه راوړلی شي، چې په عین کلمې باندې که ضمه وه نو حمزه وصلي مضموم راوړلی شي په اول کې، که په عین کلمې باندې کسره وه یا فتحه وه نو بیا په ابتدا کې حمزه وصلي مکسور راوړلی شي. او دلته په عین کلمې باندې ضمه ده او په ابتدا کې چې د حمزه وصلي مکسور راوړلی شوې ده، حمزه وصلي ته کسره ورکړلی شوې ده. دا ولې؟ اعتراض اعتراض به ووایو په کتاب کې، بیا به جواب ووایو. صحیح شو؟ ګورې ورته سوال، اعتراض او سوال. چون کله چې ارمو را از ترمونه ساختن، ارمو صیغه دا د ترمونه څخه جوړه شوه بعد حذف علامات مضارع، د مضارع د علامې د حذف کولو نه وروستو بسبب سکون ما بعد آن، د هغې د ما بعد د سکون کېدلو د وجې نه، د ساکن کېدلو د وجې نه، هرگاه حمزه وصل آوردن، هر کله چې حمزه وصلي راوړی شوه په ابتدا کې، بایست حمزه مضموم آرن، په کار دا وه چې د ابتدا کې حمزه مضموم راوړلی شوې وه، زیرا کې عین کلمه مضموم است، ځکه چې عین کلمه دا مضموم ده. نو قانون دا دی چې کله په مضارع معلوم کې په عین کلمې باندې ضمه وي، نو په د امر په ابتدا کې حمزه وصلي مضموم راوړلی شي نه مکسور. نو دلته په ارمو کې حمزه وصلي مکسور ولې راوړلی شوې ده؟ مضموم ولې نه ده راوړلی شوې؟ اعتراض پوه شوې؟ نو د دې اعتراض جواب علامه صاحب ذکر کوي. جواب اگر چې عین کلمه فی الحال در ترمونه مضموم است. د جواب خلاصه دا ده چې په ترمونه صیغه کې اگر که فی الحال عین کلمه مضموم ده، په عین کلمې باندې ضمه ده، لیکن په اصل کې عین کلمه مکسور ده. په جواب پوهیږئ؟ جواب څه دی؟ چې په ترمونه صیغه کې چې دا د مضارع معلوم صیغه ده، اگر که فی الحال عین کلمه مضموم ده، په عین کلمې باندې ضمه ده، لیکن په اصل کې عین کلمه مکسور ده، په اصل کې په عین کلمې باندې کسره ده، ځکه چې دا په اصل کې ترمیونه ده. ترمونه دا صیغه په اصل کې څنګه ده؟ ترمیونه. چې ترمیونه ده نو مضارع د دې مکسور العین ده، مضموم العین نه ده. او په امر کې حمزه وصلي دا په اعتبار د اصلي حرکت راوړلی شي،
په عین کلمې باندې چې کوم اصلي حرکت وي د هغې موافق د هغې مطابق په ابتدا کې چې دی حمزه وصلي راوړلی شي. یعنی په مضارع معلوم کې چې په عین کلمې باندې اصلي کوم یو حرکت و د هغې مطابق او موافق به په امر کې حمزه وصلي راوړلی شي. که په عین کلمې باندې کسره وه د عین کلمې اصلي حرکت کسره وه نو حمزه وصلي به مکسور راوړلی شي. که ضمه وه په عین کلمې باندې نو په ابتدا کې چې دی حمزه وصلي به مضموم راوړلی شي. نو د عین کلمې هغه اصلي حرکت ته به کتلی شي چې په عین کلمې باندې اصلي حرکت کم یو دی، ضمه ده او که کسره ده. هر یو چې و د هغې موافق به په ابتدا کې حمزه وصلي راوړلی شي. دلته په ترمونه صیغه کې هم همداسې شوي دي. دلته فی الحال اگر که په ترمونه کې چې د عین کلمې باندې ضمه ده لیکن په اصل کې عین کلمه دا مکسور ده، اصلي حرکت د دې عین کلمې دا کسره ده، ضمه نه ده. دا ضمه خو وروسته راغلی ده، په دې ورسېدلې. او په امر کې چې دی حمزه وصلي دا په اعتبار د اصلي حرکت راوړلی شي، د اصلي حرکت موافق راوړلی شي. ګورې دې جواب ته جواب اگر چې عین کلمه فی الحال اگر که عین کلمه فی الحال در ترمونه مضموم است، په ترمونه صیغه کې مضموم ده لیکن در اصل مکسور است. لیکن په اصل کې د عین کلمه څه شی ده؟ مکسور ده. چې اصلش ولې مکسور ده؟ وایي ځکه چې اصل د دې ترمیونه بوده، ترمیونه و چې اصل د دې څه دی؟ ترمیونه. چې اصلش ترمیونه بوده، چې اصل د دې ترمیونه دی. و حمزه وصل او حمزه وصلی به اعتبار حرکت اصل معارن د اصلي حرکت په اعتبار سره راوړلی کیږي. حمزه وصل حمزه وصلی به اعتبار حرکت اصل معارن په اعتبار د اصلي حرکت راوړلی کیږي. د عین کلمې باندې چې کوم اصلي حرکت وي د هغې موافق د هغې مطابق حمزه وصلي راوړلی کیږي. څلورم نمبر خبره چې د جواب وضاحت ذکر کول دي په مثال سره. علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي و بهمین جهت. علامه صاحب فرمای لکه څنګه چې ادعي دا د تدعین نه جوړ کړی شوی دی په داسې طریقې چې علامه د مضارعات حذف کړی شوه نو د دې نه وروسته چې کوم حرف و نو د دې علامې د مضارعات د حذف کولو نه وروسته چې کوم حرف پاتې شو چې هغه دال دی نو دا ساکن نو په ابتدا کې حمزه وصلي مضموم راوړلی شوله. اگر که اوس دلته فی الحال په تدعینه کې عین کلمه مکسور ده لیکن د اصل په اعتبار سره عین کلمه مضموم ده، په عین کلمې باندې ضمه ده ځکه چې دا تدعینه ده په اصل کې تدعوینه ده نو په عین کلمې باندې ضمه ده. نو چې په عین کلمې باندې ضمه ده نو د دې د وجې نه د اصلي حرکت په اعتبار سره په امر کې حمزه وصلي مضموم راوړلی شوله، مکسور را نه وړلی شوله. نو د دې د وجې نه د اصلي حرکت په اعتبار سره په امر کې حمزه وصلي څه راوړلی شوله؟ مضموم. یعنی د عین کلمې د اصلي حرکت موافق په امر کې چې دی حمزه وصلي مضموم راوړلی شوله، مکسور را نه وړلی شوله. په دې ورسېدلې. د دې مقصد دا دی چې حمزه وصلي چې راوړلی کیږي نو دا به د اصلي حرکت په اعتبار سره راوړلی کیږي، د اصلي حرکت موافق به راوړلی کیږي. په عین کلمې باندې چې کوم اصلي حرکت و د هغې موافق به راوړلی کیږي. نو دا
څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي و بهامین جهت او د همدقې د وجې نه در ادعي په ادعي کې استدعینا ساخته شده چې دا د تدعینې نه جوړ دی حمزه وصل مضموم آوردن حمزه وصلي مضموم راوړلی شوله امر غایب او متکلم معروف پنځم نمبر خبره څه پنځم نمبر خبره دا وه چې د عاید د باب څخه به دته د امر غایب او متکلم معلوم او مجهول ګردانونه ذکر کړي نو دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي امر غایب او متکلم معروف ګردان د امر غایب او متکلم معلوم لیرمی لیرمیا لیرمو لیترمی لیترمیا لیرمینا لیرمی لینرمی امر مجهول ګردان د امر غایب او متکلم مجهول لیورما لیورمیا لیورما اخر راپورې ګردان اسانه ده سخت نه ده دا وکړئ که څه مشکل و بیا ووایئ بیا به موږ درته وکړو برقیاس لم یورما لم یورمیا تا آخر شپږم نمبر خبره سوال اخرانۍ خبره د نن سبا هغه دا وه چې د امر غایب او متکلم د معلوم او مجهول دارنګې د نهي د معلوم او د مجهول د صیغو د تعلیلاتو کیفیت به ذکر کړي نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره برقیاس لم یورما لم یورمیا علامه صاحب فرمایي د امر غایب او متکلم د معلوم د صیغو تعلیلات دا پشان د هغه دي دا نفي جحد معلوم څنګه چې د نفي جحد معلوم د مفرد لفظي په صیغو کې د جزم د وجې نه یا حذف کېدل همدغه شانتې د امر غایب او متکلم د معلوم د مفرد لفظي په صیغو کې د جزم د وجې نه یا حذف کېږي دارنګې د امر غایب او متکلم د مجهول د مفرد لفظي صیغو تعلیلات دا پشان د چا دي د نفي جحد بلم مجهول څنګه چې التا د نفي جحد بلم د مفرد لفظي په صیغو کې د جزم د وجې نه الف حذف کې د همدغه شان دلته هم څه حذف کېږي الف حذف کېږي دارنګې د نهي د معلوم د مفرد لفظي صیغو تعلیلات دا په شان د نفي جحد بلم معلوم دي څنګه چې الته د نفي جحد بلم د مفرد لفظي په صیغو کې یا حذف کېدل همدغه شان دلته هم د مفرد لفظي په صیغو کې یا حذف کېږي او دارنګې د نهي د مجهول د صیغو تعلیلات دا په شان د نفي جحد بلم مجهول دي څنګه چې الته د نفي جحد بلم مجهول د مفرد لفظي په صیغو کې الف حذف کېده د جزم د وجې نه دلته هم څه حذف کېږي الف دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي برقیاس لم یورما لم یورمیا تاخر د دې صیغو تعلیلات دا د امر غایب متکلم معلوم او مجهول د دې صیغو تعلیلات دا په شان او په طرز او طریقه د لم یورما لم یورمیا تاخر تر اخره پورې دي د معلوم د معلوم په شان د نفي جحد معلوم او مجهول د نفي جحد مجهول په شان تر آخر بوداس تر آخره پورې دي وهم چونین نهي همدغه شان د نهي د معلوم د صیغو تعلیلات هم دي وهم چونین نهي معروف همدغه شان د نهي د معلوم د صیغو تعلیلات هم دي یعنی د نهي د معلوم د صیغو تعلیلات دا په شان د نفي جحد بلم معلوم دي وهم چونی نهي معروف همدغه شان د نهي معلوم چون لا يرمي لا يرمي تاخر تر اخره پورې ګردان سخت نه دی اسانه دی ونهي مجهول همدغه شان د نهي مجهول د صيغو تعلیلات هم دي یعنی څنګه چې د نفي جحد بلم مجهول د صيغو تعلیلات هم همدغه شان د دي ونهي مجهول همدغه شان د نهي مجهول چون لا يرمى تاخر تر اخره پورې ګردانونه آسان دي سخت نه دي بیا هم تاسو کوشش وکړئ کا څه مشکلاتو بیا ووایئ موږ به درته دوباره ذکر کړو نو دا نننی سبق چې مشتمل و په شپږ خبرو باندې